اولنی سوال یا دا اولنی دو درې سوالونه یې ورور کړي دي چې هغه ټول تعلق ساتي د عمرې سره او د احرام سره. نو سوال دا دی چې احرام کې چې کومې دوه کپړې استعمالیږي لنګ او صادر، د دې لپاره دا شرط دی چې دا به نه وي که نه زاړه هم استعمالولی شي. د جواب نه مخکې دا خبره یاده کوي چې یو سړی ځان دومره ستړی کوي او عمرې له د داخلي سفر کوي یا د بهر نه وله راځي، نو کم سے کم هغه لوی لوی احکامات چې کم دي هغه خو یادول پکار دي. نن سبا بس یو لوی شوق دی چې زه لاړی او بیا خصوصا کیمره کې رالی او بیا مبارکیانې او ګرمه ګرمي او څه کې عمرې له تلم څه کې حج له تلم. خو دې ته ډېرو خلکو سوچ نه چې د عمره او حج به الله قبول کړي او که نه به. یو عمره چې الله رب العزت ستا قبوله کړي، یو حج چې الله رب العزت ستا قبول کړي، دا لویه ګټه ده. خو که هسې ځې راځې او ځان ستړی کوې، یعنې بعض مسلې ماله داسې راشي که نه چې زه دا سوال واورم نو بیا ورته حیران یم چې دا سوال چې ما نه کوي دی ماشوم دی که د عقل بالکل نشتی، ځکه چې دا سوال خو د دې جواب خو مسلمانانو ماشومانو ته معلوم دی. داسې مسلې ماله راشي او بیا مزه ده وکړي عمره مې کړې ده. اکثر سوال داسې عمره ما اوس کړې ده، زه راغلی یم چې عمره دې کړې ده او اوس راغلی اوس تپوس کې، تا ولې تپوس نه کوه؟ نو دا په یو څو خبرو دلالت کوي. یو زمونږ دا کار دلالت کوي زمونږ په جهل باندې. ور کم سړی چې جاهلي که نه او د پوهې نه لري، نو دی د ځان د پوه کولو کوشش نه کوي. دویمه دا دلالت کوي په دې باندې چې د دې سړي په نظر کې د دې عبادت دومره قدر نشتی چې اوس دې له تپوسونه وکړو او دې له ځان پوه وکړو، خو بس تله غواړي او چې بس دا خلک بیا راشي مبارکۍ له او زه به ووایم چې یو بوج دی عمره مې کړې ده، بس دومره سړی لاړ شي عمره خو کوي. او که دغه تصویرانو ویډیوګانو والی نو د هغه دغه سوچي چې بس زه به تصویر کې رالی ویډیو کې رالی، کعبې خوا کې به ناستې لاسونه به اوچت کړي ویډیو ته کېږي، طواف به کوي ویډیو به روانې، هېڅ د الله نه حیا او د الله نه یره ختمه شي، نو بیا یو سړی دا کارونه کوي. ضرور دا سوال چې احرام کې چې کم لنګ او صادر استعمالیږي دا به لازم نه وي، نه. ګوره سنت طریقه دا ده چې دا به تک سپینې، ګوره رنګ هغه سپین دی، دې چې رسول صلی الله علیه وسلم هم استعمال کړی. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده، وایي ستاسو په کپړو کې په جامو کې سپین رنګ جامې د ټولو نه غوره دي، نو ستاسو ژوندي دي دغه اغوندي او ستاسو مړي دي په دغه کې کفن کېږي. دا غوره رنګ دی، سپین رنګ، دا ټول رنګونو کې غوره رنګ دی د نارینهو دپاره. او بله دا چې سنت طریقه دا چې دا صفا سوتره پاکي. اوس پاکي لازم نه دی چې دا به نوي، هغه نوي هم کیدی شي او هغه داسې هم کیدی شي چې هغه اینځلی شوي. رسول صلی الله علیه وسلم عام امر کړی د حدیثونو کې چې تاسو کې د یو سړی احرام واچئ د لنګ او د صادر په صورت کې. نو دی ورسره نه دي ویلي چې تاسو کې د یو سړی احرام واچئ چې هغه لنګ او صادر کپړې به نه وي یا هغه به د پلاني قسمه کپړې نه جوړ شوي، نه. عامه خبره کړي چې عامه خبره کړي ده، نو موږ دا ووایو
چې سنت طریقه دا ده چې دا صفا سوتري اوس هغه که ته نوي علي او که هغه ته زاړه اینځي او دا سپین رنګ ورسره دا خبره یاده کړي اگر که دې باره کې تپوس نه دی شوی خو دا هم بعض کسان تپوس کوي چې که دا یو پیر پکې عمره وشي بیا کېږي که نه چې کله موږ دا خبره وکړه چې که دا زاړی خو وینځئ نو زاړی مطلب دی چې دا یو پیر استعمال شوي دي دوه پیر استعمال شوي هېڅ خبره ده بعض دا تپوس کوي که د بل چا حرام استعمال کوي هېڅ خبره ده د بل چا حرام استعمال کوي بعض دا تپوس کوي د ټول دې څه تړلی شوي دي د کومې حرام کې چې عمره او حج وشي دا بیا سړی استعمالوي په جمي کې یو د کېږي په ځان راچوي یا کپړې پې استري کوي یا په طلایي یې خوروي په بالښ یې وراچوي دا به جایز یو که نه دا بلکل جایز دی د کیس نشتی بعض دا تپوس کوي چې دې سره که متعلق مسلې یا ټول ذکر کو بعض دا تپوس کوي چې زه احرام واچوم نو بیا غسل کولی شم او که نه دا تپوس هم ډېر زیات کېږي د عوامو په ذهن کې دا مسله پرته ده داسې چې د احرام نه وته دې ته وایي چې ته دغه صادر د اوږو نه لرې کړي او دا لنګ کولاو کړي لکه دې د احرام نه وته نه د احرام نه وته دې ته وایي چې ته هغه عبادات ټول ختم کړي احکام سر ته ورسې د حج یا د عمرې او بیا ویښته یا واړه کې یا وخرې او احرام کولاو کړي دې ته د احرام نه وته وایي په منځ کې احرام کولا وهل د اودسماتي دپاره د غسل دپاره دې سره انسان د احرام نه وځي دغه شان بعض کسان دا تپوس کوي وی احرام ګنده شوی دی څښا شوی دی او که دا زه وینځم هېڅ خبره نه ده که اینځې نه دقه شان یې راولی او ګزار یې کړ ډرام ته او بل ځان له راولی هم څه خبره نه ده دا حدیث خو نه دي راغلي چې یاره ته به احرام چې راول سر نه دي کم اچولی هغه به تا اچولی هسې دې ځای کې یو خبرې ته سوچ وکړئ کوم سړي سره چې علم یې دی د خپل عبادت په څومره رڼا کې کوي ځکه دې د هر څه نه خبره دی خو په ارام لګیا د خپل حج کوي عمره کوي ځکه دې د هر قدم نه خبر دی چې دلته ماله څه کول روا دي او څه کول ناروا دي ښه دا علم چې ورسره نشتي سوچ وکړئ دی څومره په تیاره کې پروت دی غریب چې قدم علي به سوچ کوي او موږ ته خو ټلیفون نه راځي یعنې که خپې نه معمولي وینه راووته دا به وسه کي که نوک مات شو دا به وسه کي غسل ته ضرورت راغی دا به وسه کي غسل پې واجب شو اوس څه وکړم احرام څخه شو څه وکړم احرام وشلېدو څه وکړم سر مې ګرو ویښته تې ولیدو څه وکړم دا ټولې مسلې ګوره سوچ کوو چې علم او په جهل کې څومره فرق دی ځکه الله وی قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ای پیغمبر تپوس وکړه د دوی نه آیا هغه څوک چې پوهه لري او هغه څوک چې پوهه نه لري یو شان دي فرق دی کم سے کم د خپل دین او د عباداتو دا غټې غټې مسلې زده کوي هغه عبادت بیا چې هغه روزمره کېږي لکه منځونه شو اذکار شو نور داسې عبادت چې هغه روزانه راځي زکات مسلې شو دغه شان کورني معاملات شو دغه شان د حج او د عمرې مسله خصوصا هغه چا دپاره چې ځي راځي دا خو تا ته خو چا دا نه دي ویلي چې ته راشه جو بس یونیورسټۍ کې او مدرسه کې داخله واله چې تا نه غټ عالم جوړ شي د عالم جوړېدلي چې اسان هم نه دي دا موږ یو ځای کې یو ورځ ناست وو بحث مو کوو نو یو کس پکې دا ووې بل عالم سره لګیا و خو زه ناست وم مجلس نه نو دا خو به سره عالم هم نشي جوړېدی او داسې داسې هغو ته د علم فضیلت وي نو ما هغه ته ویم اروا ولې ستا څه خیال دی چې هر کدو کریله سړی عالم جوړېږي د هغه مطلب دا دی چې تا ته وایي چې لکه دومره څه زده که چې د روزمره عبادت پکې ته صحیح کړې ستا څه خیال دی چې ته به د یونیورسټۍ او د جامعې په دروازه ورننوځي چې ته به سبا له ملا راوځي چې ګپ ته دې جوړ کړی دی
علم دا خو د ډېرې لویې برخې خاوني چې د هغه په نصیب ورسي او علم نه مراد د قرآن او حدیث علم دی. نو زه دا نه یم چې بس هر سړی د اوس عالم شي، دا کیدی نه شي، یا هره ښځه دې عالمه شي، دا نه شي کیدی. مطلب دا دی چې کوم زمونږ ضروري مسلې دي، اهمې دي، موږ ته روزانه راپېښېږي، په هفته کې راپېښېږي، په میاشت کې راپېښېږي، کال کې راپېښېږي، موږ ته کم سے کم د هغې د غټې مسلې خو یاد ساتل پکار دي. بیا بل یو تنبیه زه خصوصا د خپلو پښتنو له ورکوم، اگر که دا صرف د پښتنو نه، دا د بر صغیر والا مسله ده، دغه ملکونه چې کم دي، افغانستان، انډیا، بنګلادیش، پاکستان، اخواوشه، دا د دوی عادت دی. حج او عمره کې ما لیدلي دي په خپلو سترګو چې څه مسله ورته راشي نو داسې نظر چورلي چې کوم ځای کې ګیرې والا روان دی چې د هغه نه ورته پوه شو، ګیرې والا بس، نو که هغه ورته هر څه ووایي. نه، اول خو په دې مسله ځان پوه کړه، ښه پوهه نه وي او یو مسله درته راپېښه شوه، اوس څه وکړه؟ اوس چې ته امیر صاحب وګوره هغه نه تپوس وکړه، عالم نه تپوس وکړه. خیر دی که ستا وخت والي، خیر دی که ته لږ په تکلیف شي، خو عبادت خو به دې سر ته ورسي که نه. عالم هم بیا هغه عالم چې هغه پوه وي په دې باندې، هسې نه چې ځان ته بس مولوي صاحب ووایي او موږ ورته سر شړپو را شړپو. مینا کې زه حج کوم، یو کس زما خواله راغی، ته ټلیفون یې راته وکړو، او مینا کې هم ټلیفون یې راته وکړو. نو په دغه ورځ ما ته دومره ټلیفون راځي که نه چې زه بدون مبالغه دا وایم، په سوونو نه، په سوونو خبره نه ده، که زه وایم چې په زرګاو ما ته میسیج او ټلیفون راځي، دا به مبالغه نه وي. دومره مسئلې خلکو ته. او بیا بعض راشي وي د عالم څه کاري، مزې بس په کرسۍ کښېنه او اوده کېږه او پاسه دوی ته دوه درې کاري. نو هغه ما ته وایي چې مسله راته راپېښه شوې او ډېر سخت ګډوډ شوی یم. دا مسله څه ده؟ مسله وي داسې ده، خو ما تپوس کړی دی. نو تپوس ته چا نه کړی؟ ملک کې یو مولوي صاحب د هغه ته مې ټلیفون کړی، نو هغه څه وایي؟ نو هغه وایي چې ښځه د باندې طلاقه شوه. خو زه حیران په دې ته شوم چې دا آخر د احرام په محظوراتو کې کم کار دی چې ښځه طلاقوي؟ صرف یو کار دی چې سړی مرتد شي والعیاذ بالله، اسلام پرېږدي، ده به نه ښځه طلاقېږي. نو بیا ورته نه غریب نه، ما سوچ کوم ما ملګري چې بیا کوم ناست هغوی ته ووایم دی غریب به په حج پوه شوی، هغه وایي چې ښځې را خلاص شو. هغه غریب خبر شوی وي چې زه مینا ته لاړم، کارپات ته لاړم، نه به د دعا نه خبر شوی، نه مانځه نه، ځکه چې یار وله فتوا ورکړې ده یو ښځه دي طلاقه شو، چې ښځه طلاقه شو. بیا ورته ما هغه مسله واضحه کړه، اله بس غریب لږ مطمئن شو. او داسې ډېرې مسلې، نو کوشش کوئ چې خپل عبادت په رڼا کې وکړئ. او که چېرته څه مسله ته راپېښه شي، بیا هم یو سړی خو داسې عالم نه شي کېدی چې هره مسله ورته معلومه شي. که بیا هم څه مسله درته راپېښه شوه، نو د عالم نه تپوس وکړئ، د عالم نه. ورسېدی بې که نه، یو دا مسله حل شوه. بل اوس سوال د ده دا دی، دا هم ډېر قیمتي سوال دی. یو سړی لاړ عمرې له، د جمعې په ورځ دی سهار ورسېد، د جمعې سهار دی او عمرې وکړه. اوس د ده د اراده د سوچ دی چې زه به په دې مسجد حرام کې پاتې شمه عمرې نه بعد، هم په دقه احرام کې بغیر د غسل نه، او د جمعې دا خطبه به م واورم او لمونځ به وکړم، بیا به ځم. دا کار د ده روا دی او که نه؟ یوه. دویم، او دا ډېر ښکلی سوال دی، سوال سره سوال، چې موږ خو دا مسله اورېدلې ده چې خطیب ته د جمعې په ورځ څومره نږدې کښېني اجر ډېر دی، خو په مسجد حرام کې خطیب ته نږدې کېناستو کې اجر ډېر دی، که کعبې ته نږدې کېناستو کې اجر ډېر دی؟
نو جواب اول دا مسئله یاده کړئ دا هم ګورې ما نه ډېر تپوس کېږي دي یو سړی دی صفا مروه یې ختمه کړه اوس د دې نه بعد په ده باندې څه دي ویښته لرې کول ده ویښته لرې نه کړو او زه به په دې حرم کې لږ کښېنم یا به دمه وکړم یا چاته انتظار کوي یا دا روان مونځ به وکړم دوه درې مونځونه به وکړم تلاوت به وکړم او بیا به ځم اکثر دا هغه څوک کوي چې پاتې کېدو اراده یې نه وي نو دوی بیا سوال کوي چې زموږ دا کار به صحیح او که نه ځکه چې موږ خو ویښته په هغه ټایم واړه نه کړو موږ خو به وروسته واړه کړو نو جایز دي چې یو سړی عمره وکړي او دی ویښته واړه نه کړي او دقه شان په احرام کې ناست انتظار کوي خو شرط پکې دا دی چې په ده باندې ګوره هر هغه څه منع دي کوم چې په احرام کې منع دي ځکه چې دی د احرام نه وتی نه دی نو اوس دا ورور که زموږ د جمعې د خطبې ته کیني دا 2 بجو نه د 9 نه او دی منځ کې وایي چې زه د احرام رالم په دې سر یې راچوم ځکه چې یخ ډېر شوی دی اچولی شي په سر ولې نه شي جواب دی د احرام نه لا وتی نه دی ورسېدی بي که نه احرام نه خو دی نه دی وتی دی ویښته واړه کړي نه دي واړه کړي دی خو لا اوسه پورې احرام کې دننه دی نو چې احرام کې دی موږ ورته وایو محظوراتو نه ځان ساته محظورات مطلب هغه کارونه کوم چې منع دي هغې نه ځان ساته او چې څومره کښېنې کښېنې یو دا مسله شوه ورسره دا دویمه به ته زه دې مسلې سره مسله ذکر کوم هغه دا بعض خلک دا تپوس کوي چې که زه دا ویښته واړه کړم او غسل ونه کړم ما ته اوس د عوامو غریبانو د ګوره علم چې سړي سره نه هره مسله کې سړی شکي هره مسله کې سړی شکي که زه دا ویښته واړه کړم غسل ونه کړم او خپلې کپړې واچوم خپلې جامې واچوم ما باندې به صحیح هېڅ باندې نشته دا غسل تا سره تعلق ساتي اوس کې یو سړی دی د هغه په سر باندې یو څو ویښته دي هغه یې واړه کړو ما نه تنګوي دومره ځه لامبلو ته ضرورت نشته ملام یو نوم یو سړی دی چې ښه ببر ویښته دي خو مزه وله ورکوي چې یو ځای کې وله سکوډ ورکوي بل ځای کې وله سکوډ ورکوي زه ورسره خوشحال وایي ګرځه پکې چې ته ورسره خوشحاله یې ګرځه شریعت خو به تا لازم کړي نه دي خو دومره ده چې بدن صفایي ورسره کېږي بس فقط بله مسله دا د مسلې سره بله مسله یاده کړي د بعضو خلکو دا مطلب دی چې احرام نه وته دې ته وایي چې زه دا احرام کوله وکړم نه یو سړی دی عمره وکړه حج یې وکړو او دی لاړ په نایي پسې او ویښته یې واړه کړو یا سر یې وخرو او دقه شان ګرځي یا موږ به دا وایو چې هغه قومونو کې دی کوم چې د لنګ سره عادت دی پکې خوشحاله دي یا لږ مزېداره ساعت پکې ګرځو نه یې لرې کوي دی د احرام نه وتی دی که نه دی وتی دی وتی دی دا مسله یې ده که ډېره اهمه ده احرام مطلب دی چې احرام نه وته په څه کېږي په ویښتو وړو کولو سره د دې دوو کپړو خبره نه ده ګورئ چې موږ دې ته په انتظار یو نه زه راووتم عمره مې وکړه خوا کې نږدې دغه ځای کې یو چاپ ته ورننوتم ویښته مې لرې کړو په لاره را روان یم یخ دی جمع دی او دغه صادر مې راواغستو په دې سر مې راواچو جایز دی که نه جایز جایز دی یا نوکونه مې واړه کړو جایز دی یا لنګ به یي خو په لاره کې یو کمیس خرڅېدو هغه مې راواغستو او د لنګ سره مې کمیس ور واچو جایز بھی که نه وي جایز جایز دی سم خیال دی دا مسلې چې سړي ته یاد دي دی اوس څومره ښکلی په رڼا کې عبادت کوي مطمئن
الله دې موږ ته علم نصیب کړي. بل سوال د دا کړی چې امام ته نږدې کېدل غوره دي که نه کعبې ته؟ حدیث کې دا راځي، امام ابو داود راوړی او موږ ذکر کړی مو نږدې ورځو کې عمدة الاحکام په درس کې من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. څوک چې د جمعې په ورځ ښایسته غسل وکړي او وختي لاړ شي او پیاده لاړ شي او امام ته نږدې کیني او خطبه په توجه سره واوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر قدم چې ده اوچت کړی دی، الله اکبر، دا ما تاسو ذکر کړی دا حدیث، هر قدم چې دی اوچتی که نه نو په یو قدم باندې الله دله د یو کال د رجوع د تهجد ثواب ورکوي. څومره لوی اجر نه ګورې موږ ځان محرومه کړی دی په یو قدم د یو کال د رجوع، نفلي روجې چې ټول کال ونیسي، او د یو کال د تهجد. ما ورته یو کال تهجد کولی شو؟ یو کال موږ روجې نیوی شو؟ دا هم نه چې لکه الله اکبر که چېرته د اجر او فضیلت داسې وی که نه چې جومات ته تلو پورې ده ته دا اجر میلاوي، بیا هم ډېر زیات اجر نه، هر قدم یعنې تا 100 قدمه واخیستو 100 کالو اجر تا ته میلاوي. رب العالمین د اجرونه داسې تس نس راولي په دې خلکو باندې، خورۍ یې به داسې والې دا اجرونه خو جنت ته لاړ شي. او د بعضو هغه حال دا وایي چې نه زموږ ته بیا هم ضرورت نشته. نو اوس دې حدیث کې دا دي ودنا من الامام، او نږدې کېناستو چا ته؟ امام ته. نو دا مسله په مسجد حرام کې هم ده او په نورو جوماتونو کې هم ده. نو مسجد حرام کې غوره څه دي؟ امام ته نږدې شي، کعبې ته نه. اوس که د امام د کعبې سره خوا کې خطبه کوي، مخکې به یې کعبې سره خوا کې خطبه کوله، بیا چېرته هغه یو خبیث غونته کې هغه حمله یې کوله په خطیب باندې. نو د هغه وخت نه بیا حکومت دا طریقه جوړه کړه چې اوس اکثر امام منځونه کعبې سره خوا کې نه کوي، مخکې به د عام فرضي منځونه یو څو د ورځې دا به د کعبې سره خوا کې کېږي. اوس ما ته ښکاري چې کله ناکله وکړي نور عام دغه مستقل ځای اوس امامانو له جوړ شو، تاسو به لیدلی مستقل ځای دی، دا ډېر ښه دی امن په دغه باندې. نو اوس دغه ځای ته نږدې کېده بیا پکار دي، خطبې کې دغه ځای ته نږدې کېده پکار دي. والله اعلم.